اوریدونکو تاسو په خدمت کې نن د مرزا خان انصاری د تصوف نه ډک کلام وړاندې کوم. مرزا خان انصاری وړومبی صاحب دیوان شاعر دی، د پښتو ژبې اول صاحب دیوان دی. د ټول کلام یې تصوف او فن و نصیحت نه ډک دی. عشقیه کلام یې هم شته، خو تصوف چا څه د غزل سره اشنا کو هغه فقط مرزا خان انصاری دی. اول دی خپل غزل د تصوف سره اشنا کړو. بقول قلندر مومند اندار روایات رستو خوشحال بابا پوخ کړو، رحمان بابا مقبول کو و حمید بابا رنگین کو. نو راځئ د کلام نمونه واورئ. غزل خو ډېر اوږد دی، ما ونه څو شعرونه اخیستي دي چې د تاسې په خدمت کې وړاندې کوم. وایي که خبر شي د محبوب له پټه رازه، که خبر شي د محبوب له پټه رازه، یو ساعت به خالی نشي لا نمازه، یو ساعت به خالی نشي لا نمازه. حقیقت یې د کامل په نظر کې خو، حقیقت یې د کامل په نظر کې خو، کثرتی علم دفتر دی لا مجاز ده، کثرتی علم دفتر دی لا مجاز ده. دانشمندوی پایان مندل نه دی، دانشمندوی پایان مندل نه دی. عالمان یې خبر ندی لا آغاز، عالمان یې خبر ندی لا آغاز. خدا خام حواس بو وصل روزی نکړي، خدا خام حواس بو وصل روزی نکړي. چې بورا غوندې هر ځای ګرځي غمازه، چې بورا غوندې هر ځای ګرځي غمازه. محمود په سرعت ډېره کمیني کړه، محمود په سرعت ډېره کمیني کا. معرفت یې چې حاصل شو لا ایازه، معرفت یې چې حاصل شو لا ایازه. کم دلیل چې د جلیل طواف ونه کا، کم دلیل چې د جلیل طواف ونه کا. بویا هسې بیرته راغی له حجازه. او بل ځای کې ویلي دي کم دلیل چې د جلیل طواف ونه کا، کم دلیل چې د جلیل طواف ونه کا. بې دلانه بیرته راغی له حجازه، بې دلانه بیرته راغی له حجازه. که مقصود یې د خپل مخ ننداره نه وی، که مقصود یې د خپل مخ ننداره نه وی، د انسان جمعی ویلې کړله سازه، د انسان جمعی ویلې کړله سازه. که مقصود یې د خپل مخ ننداره نه وی، که مقصود یې د خپل مخ ننداره نه وی، د انسان جمعی ویلې کړله سازه. فقیر مرزا کانک په خپل قسمت دی، فقیر مرزا کانک په خپل قسمت دی. د عشق برخه مدام له سوز و سازه، د عشق برخه مدام له سوز و سازه. خوږو اورېدونکو تاسې واورېدو دا د مرزا خان انصاري کلام و. خپله نامه یې فتح خان دی، مشهور په مرزا خان انصاری دی. د بایزید انصاری سپیر روخان باندې مشهور دی، د هغه المسای دی. اخیری وخت یې په تیرا کې پاتې شوی دی. تیرا کې اوس هم د دې الوات شته چې هغه د میاخیلو په نوم باندې یادېږي. ډېره